سمون آنلاین ټي وي کې تاسو ته هرکلی وایم. دوستانو د ګرامر نوې لړۍ مو پیل کړې او په ننني درس کې درته د ګرامر تعریف، د لینګویج یا ژبې تعریف، کاینډز آف لینګویج، د ژبې ډولونه، لیټرز توري. نننی درس مو په دې موضوعاتو را څرخیږي. دا ویډیو تر پای وګورئ. که چېرته مو دا درس خوښ شو نو دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او همدا شان د سمون آنلاین ټي وي یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو نورې تعلیمي ویډیوګانې وګورئ او خپل نظریات هم موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. اوس راځو ګرامر ته. Grammar is the means by which we can learn to read, write and speak any language correctly. یو ځل بیا وایم، grammar is the means by which we can learn to read, write and speak any language correctly. ګرامر هغه مقصد ته وایي چې موږ پرې د هرې ژبې په سمه توګه لوستل، لیکل او ویل زده کوو. اوس راځو د لینګویج تعریف ته. Language is the means by which a person share his thoughts and feelings to another person. یو ځل بیا وایم، language is the means by which a person share his thoughts and feelings to another person. ژبه هغه وسیله ده چې د کومې په واسطه یو شخص د بل شخص سره نظریات او احساسات شریکوي. اوس به راشو کاینډز آف لینګویج ته، د ژبې ډولونه چې ژبه په څو ډوله ده. نمبر 1 اورال لینګویج. اورال لینګویج وایي غږیزي یا شفاهي ژبې ته چې په دې سره کولی شو خبرې اترې وکړو. دویم نمبر ده ریټن لینګویج. ریټن لینګویج ته وایي د لیکلو ژبه، په دې سره لیکنه کوو، یعنی د لیکلو په برخه کې ترې کار اخلو. او دریم نمبر ته راځو ساین لینګویج. ساین لینګویج د اشارو ژبې ته وایي چې دې ته باډي لینګویج هم وایي، اشارتي ژبه. دا د ژبې ډولونه. لیټر. The basic units of a language is called letters. د ژبې اساسي برخې ته توري وایي. هیله ده چې ټول تعریفات ځان سره په کتابچو کې ولیکئ او تاسې باید په هر درس کې خپلې کتابچې او قلمونه وکاروئ. راځو the alphabets. د الفابet تعریف ته set of letters are symbols used for writing. هغه نښې او علامې چې د یوې ژبې لیکلو لپاره کارول کیږي. kinds of alphabet. د الفابet ډولونه. نمبر 1 چې موږ سره کوم دي واول دي. واول غږیز تورو ته وایي چې عبارت دی له A E I O U 5 توري دي. او دویم نمبر کې کانسوننټ دي چې د 5 واول او 2 نیمه واولو نه بغیر ټول توري د کانسوننټ یا بې غږه تورو په نامه یادیږي. اوس راځو ورډ یا کلمې ته. A meaningful group of letters is called word. د تورو هغه ټولګه چې معنا ولري کلمه بلل کیږي. دوستانو زموږ د نن ورځې درس همدومره و. په تلو کې وایو چې زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی، زموږ آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او را روان درس مو د سینټنس او کاینډز آف سینټنس په باره کې دی.